خوشحال سادات سره ولې ظلم شو؟ د جنگ میدان زمری راوسته د ګیدړانو سره یې واچوه. حمدالله محبي ولې خوشحال سادات ته رالیږلی وه؟ خوشحال سادات ولې دا بس تومانه؟ دا هر څه دلته په ویډیو کې ډیر په لنډو کې له موږ سره وګورئ. خوشحال سادات غل او بې زړه نه و، زړور و ځکه له وظیفې لرې شو. په دې نظام کې باید ګیدړ، چاپلوس او غل وي، نو بیا د مخه چا پلار هم نشي نیولی او پرمختګ به کوي خو لرې کېږي به هم نه. ولسمشر هم په داسې اشخاصو او کارونو سترګې پټوي او سر نه پرې ګروي. کورنیو چارو وزارت پخوانی امنیتي معین مل پاسوال خوشحال سادات د عامه ساتنې د ملي تصدۍ د عمومي رئیس په توګه خپله دنده نن پیل کړه. نوموړي نن د ملي امنیت کار ډاکټر حمدالله محب له لوري د عامه ساتنې د ملي تصدۍ د عمومي رئیس په توګه د دغې تصدۍ کارکوونکو ته معرفي شو. د معلوماتو تر مخه د ملي امنیت سلاکار د عامه ساتنې د ملي تصدۍ د نوي رئیس په پیژند غونډه کې په دغې تصدۍ کې د ځان بساینې په موخه د اصلاحاتو او د عوایدو د زیاتېدو نه ستاینه وکړه او ویل چې دغه لاسته راوړنې کافي نه دي او هیله ده چې نوی رئیس خوشحال سادات دغه تصدۍ ملي او نړیوال معیارونو ته په کتو برابر او لا منظم کړي. حمدالله محب همدار راز ویل چې اړینه ده چې د عامه ساتنې ملي تصدۍ لا زیات مسؤلیت منونکي شي او داسې خدمات وړاندې کړي چې نور ملي، نړیوال او د خصوصي لویو پروژو د امنیت د تامین په موخه بهرنیو کمپنیو ته اړتیا نه وي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي د پولیسو په تقویت او په دغه سکتور کې د غښتلي کدرونو په پیژنده کې د ولسمشر محمد اشرف غني او د ملي امنیت سلاکار له ملاتړه مننه وکړه. نوموړي دغه راز د عامه ساتنې د ملي تصدۍ د مخکینی رئیس ښاغلي باوري له کارونو مننه وکړه او ښاغلی سادات ته د چارو پر مخ بیولو کې د بریا هیله څرګنده کړه. د یادولو ده چې خوشحال سادات تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین و چې د ټاکنو پر مهال او د نورو مسلو پر وړاندې د هغه جدي برخورد په خلکو کې ډیر مشهور کړ او په ټولنیزو رسنیو کې سختي ستاینې وشوې. خو وروسته چې حکومت د نامعلوم دلیل له امله له دندې لرې کړ نو د هغه په لرې کېدو په حکومت سختې نیوکې وشوې. درنو لیدونکو، تاسو د دغه مقررۍ په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره یې حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.